ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د اقتصاد وضعیت په اړه تازه پیغام را لیږلی دی. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو او له افغان ولس څخه غوښتنه کړې او د اقتصاد په اړه غږېدلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د اقتصاد وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان بېوزلي نه ازلي او نه ابدالي کېدی شي، ځکه چې الله دومره امکانات راکړي چې په لسیزو نه په پیړیو ټولو ته بس کېدلی شي. ولسمشر غني په خپل شپږم پودکاسټ کې د افغانستان پر اقتصادي غږېدلی او هغه یې د هغه چا له حالت سره تشبیه کړې ده چې د الماسو په خزانه پروت و خو وږی و. ولسمشر زیاته کړې چې اقتصاد وده په بنسټیزو پروژو راځي او یوازې د ګمرکي عوایدو ډېرېدل د اقتصاد ښېرازۍ نښه نشي بلل کېدی. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني په وینا د ګمرکي عوایدو ټولېدل اوس ښایي یو لاس شوي او ښه شوي دي، خو د تیرو چنګ سالارانو غوندې چې دغه عواید یې خوړل او تښتول، اوس بیا ځینې زورواکي په راپورته کېدو دي چې چاته غاړه نه ږدي او له عواید نه خپله برخه غواړي. ولسمشر غني داسې مهال د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په اړه بیا د څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان له سخت اقتصاد بد وضعیت سره مخ دی او دغه هیواد اوس له بل هر وخت ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.